پاکستان ریاست زموږ دشمن دی او انډیا زموږ دوست ده. وجه څه شی ده؟ سوال دی که دا سوال دی چې ولې موږ افغانان موږ دا خبره کوو چې انډیا زموږ یو دوست هېواد دی او پاکستان یو دشمن ریاست دی. ګوره ریاست او د ولس باید فرق سره وکړی شي. نو ولې دا خبره کوو؟ وجه څه شی ده؟ په دې باندې سره موږ او تاسې باید خبرې وکړو. په دې باندې موږ او تاسې سره خلاص کړو. نو په دې باندې به انشاءالله موږ او تاسې خپل مجلس او دغه کوو. دا به انشاءالله کسان راوچتومه یو ځل دا لایف ملګري ډېر شي انشاءالله. زه بیا کسان راوچتومه څومره چې تاسې ټول بیا زه راوچتوم انشاءالله ما سره په لایف کې هسې بیا به سره خبرې کوم. اول دا دی چې موږ چې پاکستان ته یو دشمن ریاست ویو او انډیا ته یو دوست هېواد ویو، خو دا سوال دغه بعضې زموږ ښکته پښتنو سره پیدا کېږي چې ولې خو انډیا دا خو هندوان دي که نه، تاسې ولې د پاکستان ریاست دشمن ګڼئ او انډیا چې دا خو هندوان دي او سیکان دي او کافر دي او تاسې ورته دوست هېواد دی. نو دا سوال به زه په همدغه ځای کې درته حل کړم چې آیا امریکا مسلمانه ده چې ستا 7,00,000 پوځ له پیسې ورکوي او ستا 7,00,000 پوځ د پاکستان د هغه په خدمت کې دی؟ آیا برطانیه مسلمانه ده چې ستا ټول د برطانیه قانون ستا په هېواد کې د برطانیه قانون دی، د لاټمیکالي قانون دی، خپل قانون تاسې نه لرئ، د کفر قانون لاندې تاسې ژوند تېروئ؟ آیا چین کمونیست هغه مسلمان دی چې تاسې ویو چې پاک چین دوستي زنده باد؟ تاسې ما ته د دې جواب راکړئ. آیا روسان کمونستان مسلمانان دي چې تاسې ورته په اسلام آباد کې جنکۍ متراویسي او ګډ کړې ورته؟ نو دا سوال خو همدغلته حل شو. یعنې چې ستاسې په مفادو کې وي کافر وي که نه، دا سوال دلته ستاسې حل شو. بل موږ چې ویو چې زموږ پاکستان ریاست چې دی دا یو دشمن دی، زموږ او د افغانستان یو دشمن ریاست دی. په څه شي ویو؟ موږ تېر 50 کاله چې تېر شوي، تېر 50 کاله اوچتوم چې اوچت شوي چې د داود خان حکومت دی نیولي، داود خان حکومت، د نور محمد ترکی حکومت، د حفیظ الله امین حکومت، د ببر کارمل حکومت، ډاکټر نجیب حکومت، صفت الله مجددي حکومت، د رباني حکومت، د ملا عمر صاحب حکومت، بیا صاحب مهربانه د کرزي صاحب حکومت، د اشرف غني صاحب حکومت او تر اوسه پورې اسلامي امارات. ته ما ته داسې د 50 کالو کې دغه حکومتونه چې ما درته نومونه واخیستل، په دې کې یو حکومت ما ته وښیه چې پاکستان ورسره اړیکه ښه وي او پاکستان چې د صاحب مهربانه د هغه خلاف باندې نه وي. په دغه حکومتونو کې تاسې ما ته یو حکومت وښیوئ او په دغه حکومتونو کې تاسې ما ته یو 2 حکومتونه وښیوئ چې انډیا د افغانستان په خلاف باندې چلېدلي. نو زه ستا غونده کې بې غیرته نه یم. دا بل وایي چې ما سره انډیا په خلاف ما سره ودرېږه. تا کې خو نه شرم شته، نه در کې پښتو شته، نه در کې اسلامیت شته، نه در کې افغانیت شته چې پاکستان ستا خویندې میندې اوچتې کړي، ستا ځوانان یې اوچت کړي، په تا یې ظلمونه کړي، ستا وینې روانې کړي، ته چې ما سره د انډیا په مقابل کې ودرېږه. یعنې دومره پورې ته احمق یې چې د یو دشمن سره چې پاکستان ستا یو دشمن دی، ستا بېعزتي کړې ده، ستا یې وینې تویې کړي دي، ته راځې د هغه سره د پاکستان د ریاست نه په دنیا کې هر یو ریاست چې وي موږ هغه سره ودرېږو، خو د پاکستان ریاست سره موږ نه ودرېږو. لکه پاکستان چې کوم ظلمونه کړي ما سره انډیا نه دي کړي. پاکستان چې کوم ظلمونه کړي موږ افغانانو سره د دنیا یو هېواد هم نه دي کړي. نو چې کوم افغان د پاکستان د ریاست ګور د بیا دا خبره کوم د ریاست سره دښمني نه کوي، هغه نه افغان دی، نه افغانې مور راوړی، نه پښتنې مور راوړی، هغه د لنګمارې نه پیدا دی. زما صفا خبرې هغه بلکل د لنګمارې نه پیدا دی چې هغه د پاکستان د ریاست سره دښمني نه کوي. هغه بلکل د خپل مور او پلار نه دی پیدا. نو خبره هلته دا ده چې په دې باندې به انشاءالله موږ خپلې خبرې کوو، خپل دغه به کوو او موږ به د خپل ولس ته چې څه ویلي
دا ما لس کاله چې څه ویل الحمدلله یوه خبره د کاڼي کرښه ده یوه خبره د کاڼي کرښه ده. دا مې ویلي چې پاکستان ریاست د اسلام او د پښتنو غټ دشمن دی. نن هر چاته معلوماتو شو. دا مې ویلي چې پاکستان ریاست دهشتګرد ټریننګ کوي. نن هر چاته معلومه خپله پاکستاني ریاست د دې اقرار کوي چې موږ دهشتګرد ټریننګ کوو. د هغې وزیر دفاع دا خبره کوي، د هغې نور سیاستمداران دا خبرې کوي، د هغې دغه عمران خان چې اوس نشته دی په محبس کې دی، صدراعظم په ایران کې ویلي، په جنیوا کې ویلي چې موږ دهشتګرد ټریننګ کړي دي. ورشه ویډیوګانې هر څه یې پراته دي. نو ته نور کوم